ولې نورې مجبوریانې نه رایادوي؟ د هغې یوه مجبوري ده چې مکتب خلاص کړه او مکتب خلاص کړه. 20 کاله دلته د کفار حکومت و، کفار زموږ وطن ته راغلي وو. په دا 20 کاله کې یو څوک دې ورته وي چې یوه ورځ کافرانو وویله چې په افغانستان کې مدرسې بندې دي، مدرسې خلاصې کېږي، غږ یې نه کوي. مکتبونه خو ایله وه، خو دیني تعلیم زموږ مذهبي تعلیم زموږ د قرآن او د احادیثو زموږ د اسلام تعلیم په کمزوري ډول باندې روان و، په پټه و، په یو کمزوري طریقه سره روان و. یوه کافر غږ نه وکړي چې مدرسه خلاصه کړي. ولې د مکتب نارې راته وایي؟ څه پېښه ده؟ که سړی مسلمان یې رښتیاګو عقل و سوچ ولري، د مکتب بجره دغه ځای معلومه کړه چې کافر یې راته خوښوي. الله تعالی نه دی راته خوښ کړی. ګوره کافر مکتب درته خوښوي، مکتب خلاص کړه، د ښځو مکتبونه خلاص کړه، نارینه هم نه درې یادوي. وجه چې شته ما درته ویل په مکتبو کې د دهریت عقیده ډېره ده. امام صاحب مبارک په باب کې ابن کثیر لیکي یو دهري کافر، دهریان دغه بولي چې خدای جل جلاله نه مني، وایي خدای نشته، د انسانان خپله پیدا کېږي، د لمر خپله روان دی، د اسمان خپله ولاړ دی، د مځکه دغسې دي، د انسانان لکه دغه بوټي چې خپله راشنه شي خپله وچ دي. د دهریت عقیده ګوري علما مبارکان نن سبا په مکتبو کې ډېره عقیده د دهریت چلیږي. د دنیا کفار چې د مکتبو غم اخیستی دي، دا ولې؟ په افغانستان کې لږ بدۍ شته، لږ ناخوالې شته، موږ لږ مجبوریانې نورې لرو. ولې نورې مجبوریانې نه رایادوي؟ د هغې یوه مجبوري ده چې مکتب خلاص کړه او مکتب خلاص کړه. 20 کاله دلته د کفار حکومت و، کفار زموږ وطن ته راغلي وو. په دا 20 کاله کې یو څوک دې ورته وي چې یوه ورځ کافرانو وویله چې په افغانستان کې مدرسې بندې دي، مدرسې خلاصې کېږي، غږ یې نه کوي. مکتبونه خو ایله وه، خو دیني تعلیم زموږ مذهبي تعلیم زموږ د قرآن او د احادیثو زموږ د اسلام تعلیم په کمزوري ډول باندې روان و، په پټه و، په یو کمزوري طریقه سره روان و. یوه کافر غږ نه وکړي چې مدرسه خلاصه کړي. ولې د مکتب نارې راته وایي؟ څه پېښه ده؟ که سړی مسلمان یې رښتیاګو عقل و سوچ ولري، د مکتب بجره دغه ځای معلومه کړه چې کافر یې راته خوښوي. الله تعالی نه دی راته خوښ کړی. ګوره کافر مکتب درته خوښوي، مکتب خلاص کړه، د ښځو مکتبونه خلاص کړه، نارینه هم نه درې یادوي. وجه چې شته ما درته ویل په مکتبو کې د دهریت عقیده ډېره ده. دغه عقیده چې خدای وجود نه لري، ځکه خپله روانه ده. تاسو وګورئ نن سبا چې په مکتبو کې چا ډېر توغل کړي، په دغه عقیده مبتلا دي. امام صاحب مبارک ته د امام صاحب په زمانه کې د زمانې باچا امام مهدي دی، د هغه په بچي کې حضرت امام صاحب مبارک ته یو سړی رالی، ورته ویې ویله باچا په مخ کې ورته وایي خدای وجود چیش دی، الله تعالی پر چیش پیژني. امام صاحب مبارک ورته وایي که یو سړی تاسو ته داسې ووایي چې دلته دریاب دی، زه پر دا دریاب باندې اوښتلم، لار نه وه، یو سړی ولاړ دی، لار نه وه، درختې ولاړې وې، په خپله یو درخت ته ورېبل سول، په خپلې د درختې تختې جوړې سولې، پر تختو میخونه ټکول سول، کښتۍ ځینې جوړه سوله، کښتۍ کې زه کښېنستلم، خپله روانه سوله، د دریاب هغه اړتې واړولم. تاسې ورسره منئ؟ هغه دهري ورته ویل ولیا دا خو د لیونیانو خبرې، درخت څنګه خپله ریبل کېږي، څنګه خپله تختې ځینې جوړېږي، څنګه کښتۍ خپله ځینې جوړېږي، څنګه خپله روانېږي، څنګه خپله میخونه پرول کېږي. حضرت امام صاحب وایي د یوې کښتۍ چلېدل نه منې په عقل باندې، دا دومرې مځکې و اسمانونه چې روان دي، دا لمر چې سهار در ماښامه پر خپله طریقه روان دي، یوه ورځ نه وه ځنډېدی، یوه ورځ یې رڼا نه سوله بنده، سپوږمۍ و ستوري پر خپله طریقه روان دي، دا دومرې علم چې پر خپله طریقه باندې روان دي، دا څنګه بې خالقه و بې متصرفه و بې مالکه روانېږي. هغه دهري ملامت کې چې یقیني چې د علم د الله تعالی د وجود دلیل دی. امام شافعي رحمت الله تعالی ته یو سړی وایي د خدای د وجود دلیل څه دی؟ امام شافعي صاحب مبارک ورته وایي دغه توت دی، دا د توت پاڼې وینې، دغه د خدای د وجود دلیل دی. هغه ورته وایي څنګه؟ وایي د توت د پاڼو رنګ یو دی، خوند یې یو دی، بوی یې یو دی، مګر مچمچي یې وخوري عسل ځینې راوځي. دا مچمچیانې ستی په وطن کې شته، دغه د توت پاڼې خوري عسل کوي، د هغه د توت پاڼې دي چنجۍ یې وخوري ورېښم ځینې راباسي، د ورېښمو خپل چنجان دي، د هغه د توت پاڼې دي وسې یې وخوري مشک ځینې راوځي، خو د هغه د توت پاڼې دي غوا او بزه یې وخوري مرداري ځینې راوځي.
زه پر دغه الله پیژنم چې د توت په پاڼه کې خو بل څه نشته د دې هر حیوان په نس کې دننه جنت ځای جوړول چې د یوه حیوان د نسه پر هغې و پاڼه ورېښم راباسي د بل حیوان د نسه پر هغې و پاڼه باندې اصل راباسي د بل حیوان د نس څخه مچک راباسي د بل حیوان د نسه مرداري راباسي دغه د الله تعالی د وحدانیت دلیل امام احمد بن حنبل صاحب مبارک ته څوک وایي خدای پر چیش باندې پیژني ابن کثیر نقل کوي هغه ورته الله تعالی وجود پر اگی باندې پیژنم اگی دغه اگی د چرګي اگی یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله تعالی وایي تاسو فکر وکړئ مړ د ژوندۍ څخه پیدا کوم ژوندۍ د مړي پیدا کوم د ژوندۍ چرګي څخه اگی پیدا کی د مړي اگی څخه ژوندۍ چي را بس امام احمد بن حنبل صاحب وایي د اگی وګوره دنه لار نه لري ژوندۍ شي نه سبق شي کی دغه رب څوک دی دغه خالق څوک دی چې په دغه مړه اگی کې دننه ژوندۍ حیوان پیدا کی او راوځي غوږ هم لري سترګې هم لري خوله هم لري تګ هم کولی شي چې چی ځینې راوباسي دغه څوک پکې پیدا کړي چې هېڅ لارې نشته او دا الله جل جلاله دی د دغه رب العزال په خدایي کې فکر کول دا مې یو مثال درته ووایه دا در یو کال در عبادت اولا و افضل دی رسول الله سموي چې کور ته کښېنستاست یوازې سرو زرو ته وایم د خدای جلهو په خدایي کې فکر کوئ د الله تعالی په ذات کې فکر مه کوئ دا ګناه ده په قدرتو کې د الله تعالی فکر وکړئ ذکر کوئ